دا راته ووایه چې دا ځای دې خوښ شو که نه دا ځای مې خوښ شو دا ته وګوره د شینوالی د دې علاقې زه دلته نه یم راغلی که نه ته خو ما داسې وی پي ځای ته راوستی چې دا اړه دې خوشحاله شي السلام علیکم خیر لکه خیر دی خیر راځې خیر دی السلام علیکم رکا ملګري ودرېږه ته ورکه خبره ورکړو بس یاره ملګري زمونږ خفه کړو که نه یار پرېږده مړه د ځان د خپل حیثیت مطابق خلکو سره کښېنه پاسه ولې هغه لسی چې دا ستا څه ملګری دی سړیه دته ګوره دې خوا پړه ښه مړه ته پې چې ته یو احسان یو خدمت پرې راوړو چې اوس ستا ته مخې پې احسان نه اړم چې هغه کوي که نه کوي میلاو کو ته زما یو لږې روپۍ پکار دي وګوره امتحان ترې واخله بس هغه زما دا خو زما ډېر ښه ملګری دی ما تا ته ووایي اوس ورته ته ټلیفون کوې زما لږې روپۍ پکار دی به ته ستا د مخې ټلیفون کوم څه کوه میلاو کوه ته پرېږده دا خلک زه ډېر ښه پېژنم دا زه پېژنم اوس څه کوه میلاو که هلو سلام علیکم هلکه زما لږې روپۍ پکار شي دي یاره او ما داسې 10-12 هزار روپۍ مې پکار دي بس درځم دغه دی تا خو وي ستا څه ملګری دی اوس په ته پته ولګي چې تا له روپۍ راوړي که نه السلام علیکم وعلیکم السلام یاره دا موبایل خرڅومه ولې یاره یو ملګري پیسې غوښتل او ډېرې زیاتې ضرورت پکار دي ځکه چې یاره دا خرڅومه دا واله ماله پیسې راکړه زه یاره وشو کار وشو د ملګري له خو دې پیسې ورکړمه ځکه چې ټلیفون یې کړله ډېر وخت بعد دا خو دومره ټیم وشو ستا ملګری تر اوسه پورې رانغی میلاو کو ته بیا هغه په هغې زما اعتبار دی راځي میلاو که څومره ټیم وشو کار به یې څه که نه دغه اوس څه کوو زه ورته بیا نمبر میلاو که ته ستا یقین نه دی که نه هغه که در پسې لا نمبر بند کړی نه وګوره د سړی ما پسې نمبر بند دی اوس پې پته ولګي اوس یې وګوره دا موبایل ما ته بند ښکاري ما تا ته ویلي نو کېده دا موبایل مړه نمبر یې در پسې بند کړو بیا پې ټرای کوم لږ صبر وکړه ته بیا میلاو مسله به ورته پېښوي ما خو تا ته ویلي چې دا د دې حیثیت خلک دی دا ځان سره ملګري مه ساته زما سره دا شی نه دی کړی یاره مخکې نه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه یاره برابر راغلې یاره تا هغه پیسې ویلو ټلیفون دې کړی مهرباني دا واله دا خو تا دا پیسې پکار وې دا تا جوړې ټلیفون کړی دا پیسې واله خو دې راکړو د موبایل دی بنو یاره موبایل مې خرڅ کړو که نه ستا دپاره اینې ما پسې راځه د زما واه یار دا ما څه وکړو زما خو په دې غریب باندې دومره اعتبار نه و او نن مې ومنله چې غریبانان واقعي په ملګرتیا کې نران وي په ده باندې خو زما دومره اعتبار نه و ته دا پیسې څنګه را پیدا کړې څومره غلط کار مې کو یار ما ته د سر لاس هم میلاو نه کو زما یار چې بخښنه دې غواړم